السلام علیکم. ډیرو نارینه‌وو ته د مردانه کمزورۍ مسلې وي، تکاوټ وي، ستړي کېږي، جسماني هم کمزوري. دغسې زنانه چې کوم وي هغې هم ستړي کېږي، لږ غوندې کار وکړي ملا یې درد کوي، خپې درد کوي، سر باندې چکر راځي. نو هغه نارینه چې هغه مردانه کمزوري ښکار دي، سپرم یې لو وي، پټې کمزوري وي، ټایمینګ مسلې ورته، او هغه زنانه چې هغې ملا درد کوي، خپې درد کوي، سر باندې چکر راځي، لیکوریا مسلې ورته، په بدن کې دم نه وي، نو هغه زنانه او هغه نارینه‌و دپاره بهترینه یو نسخه ته شیر کومه دا داسې نسخه ده چې طاقت دوایان تاسو خورئ مسلسل، نو هغه به تاسو نقصان درکوي. فایده به وي خو نقصان به هم ورسره تړلی وي. د دې نسخې هېڅ نقصان نشته. دا قدرتي یو څو تخمونه دي چې په هغې باندې جوړه ده، او چې دا داسې څیزونه دي چې هغه موږ اکثر غورځوو، خو د دې ډېرې زیاتې فایدې دي. په دې ریسرچ شوي، تحقیق پې شوی دی چې یاره دا صحت لپاره ډېرې زیاتې فایدې لري. نو په دې کې دې نسخې ته چارمغز وایي. چارمغز دې ته ځکه وایي چې دې کې 4 قسمه مغزونه دي، هغه رامیکس شي، رایوځای شي، او هغې نه دا نسخه تیاره شي. نو په دې کې دا 4 قسمه مغزونه کم دي. نو په هغې کې په لومبي نمبر چې کوم مغز دی هغه دی تخم خربوزه، یعنی د خربوزې چې کوم تخم دی، د خربوزې چې کوم سیډز دي، زړې دی، نو هغه په دې کې استعمالیږي. د خربوزې په دې زړو کې، په تخم کې، په دې سیډز کې آیرن دی، مګنیشیم دی، سیلینیم دی، اومیگا 3 فیټي ایسډ، اومیگا 6 فیټي ایسډ، دا ډیر زیات زبردست وټامینز دي. دا په دې زړو کې وي، په دې تخم کې وي. الک اکثر موږ د خربوزه وخورو، دا زړې ګزارو، خو چې دا تاسو محفوظ کوئ نو دا نسخه کې ستاسو په کار راځي. او دا چې کوم ما ذکر وکړو، د سیلینیم، مګنیشیم، زنک، آیرن، اومیگا 3 فیټي ایسډ، دا د پټو لپاره ډېر زبردست وي، د دماغو لپاره، د زړه طاقت لپاره، د مردانه طاقت لپاره، چې څومره جسماني پټې وي اعصابو لپاره، هغې کې دا ډېر زیات بیسټ ریزلټ ورکوي. دا شو یو د تخم خربوزه. ورپسې د هندوانې تخم تربوز، هغه موږ اکثر خلک ګزاري. هغې کې هم چې زنک، سیلینیم، مګنیشیم په وافر مقدار کې وي. نو په دویم نمبر باندې شو د هندوانې تخم، یو شو د خربوزې تخم، یو شو د هندوانې تخم. په دریم نمبر باندې پمکین سیډز، یعنی د کدو تخم، د کدو زړې شلو. نو دا هم زنک، سیلینیم، مګنیشیم چې څومره مطلب اعصابي طاقت لپاره، مردانه طاقت لپاره، د زړه طاقت لپاره، زړه پټې مضبوطۍ، دماغو طاقت لپاره، یاداشت ښه کولو لپاره، مردانه کمزورۍ لپاره، چې څومره وټامین دي د دې لپاره چې کوم استعمالیږي، د دې چې څومره فایده ورکوي، هغه ټول الله د کدو په دې زړو کې اچولي دي. نو په دریم نمبر شو پمکین سیډ، یعنی کدو تخم، د کدو زړې شو. دا 3 څیزونه شو. په 4م نمبر د بادرنګ تخم شو، د بادرنګ زړې شو. دا 4 قسمه زړې شو، 4 قسمه تخمونه شو. د خربوزې تخم شو، د هندوانې تخم شو، د کدو تخم شو، او د بادرنګ تخم شلو. دا زړې دا تخمونه چې کوم دي دا تاسو هم وزن راواخلئ، هم وزن به راواخلئ. د عام پنساري سټور نه ملاویږي، پنساریانو سره ملاویږي، او تاسو خپل هم محفوظ کولی شئ. هندوانه هم عام ملاویږي، خربوزه هم عام ملاویږي، بادرنګ هم عام ملاویږي، دغشان کدو هم عام ملاویږي. دا به ټول هم وزن راواخلئ، په طبخي به یې واچوئ او ریته به یې کوئ. دا چې ریته شي نو دې نه به نمي ختمه شي، دا بیا سوري ته وچ کړئ، او چې وچ شي نو دا تاسو بیا داسې هم استعمالولی شئ، ثابت شکل کې، لږ مقدار کې، او دا تاسو پاوډر کې ټولو مکس یې کوئ، او یو چمچ دې په ورځ کې استعمالوئ، اوبو سره یا پۍ سره، او بیا تاسو خپل بدن کې تبدیلیانې ګورئ. دې سره به مو مازغه طاقت کې وي، یاداشت به مو سره صحیح وي، زړه به مو طاقت کې وي، هائی بی پی مو سره کنټرول وي، لو بی پی مو سره برابر شي. کله چې املا دړ کوي، خپې دړ کوي، پټو کمزوري وي، سر باندې چکر راځي، آیرن ډیفیشنسي وي، د وینې کمې وي، یا هغه نارینه هغه هلکان چې د هغې ته مردانه کمزوري وي، ټایمینګ یې نه وي، او میډیسن استعمالي ټایمینګ دپاره، نو هغې نقصان ډېر زیات دی. د نقصان نشته دی چې دا تاسو استعمال کوئ. د چا لو سپرم کاونټ وي، سپرم یې کمزوري وي، د مطلب د نارینه‌و چې څومره مسایل وي هغه دې کې انشاءالله کور کېږي. دغسې زنانه چې مسلې وي، خپې درد کوي، ملای درد کوي، یا ویکنیس وي، وینې کمې وي پکې، نو هغه به هم ختم شي، سر چکر به هم ختم شي، او بدن کې به یو ډېر زیات انرژي راشي، طاقت به راشي. بل د دې فایده دا چې دې نقصان نشته دی، د دې هیڅ نقصان نشته، خو دومره احتیاط په دې کې دا کول پکار دی چې کوم زنانه پریګننټ دي هغې دې نه استعمالوي، ډاکټر په مشوره دې استعمالوي، یا د چا د تخمونو نه زړو نه الرژي وي هغې دې نه استعمالوي، یا داسې ډېر واړه ماشومان چې هغې لپاره دا نه دي استعمال. باقي هر څوک استعمالولی شي، د چا بي پي هائی وي، بي پي لو وي، دواړه قسمه خلک استعمالولی شي، او د دې فایدې حاصلولی شي. انشاءالله دا چې مسلسل تاسو استعمال کوئ، د ډېرو دوایانو طاقت دوایانو ضرورت په تاسو ته نه راځي، او په بدن کې به تاسو خپله ډېره زیاته بهتري محسوس کوئ. د دې استعمال تاسو ته ما ووایي چې پۍ سره اوبو دواړو سره استعمالولی شي، یو چمچ په ورځ کې دا کافي ده. دا چې تاسو استعمال کوئ انشاءالله دې فایدې به تاسو ته پته ولګي. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښه شوي. داسې معلوماتي ویډیو کتلو لپاره زما چینل ډاکټر شبیر پښتو خامخا سبسکرایب کړئ، او دا ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي.